ما په دې نیت نه و نشر کړي چې زه تاسو سپک کم. ما زه خود سختو کړېدلم، هسې راغلم ورته ومېلې وځورېدلم، مورکۍ مې وځورېده، بچیان مې وځورېده، مور مې وځورېده، دوستان مې وځورېدل. په موبایل کې داسې 500 میسجونه دي زړه دي. خویندو ورونو ټولو راته میسجونه کړي، موبایل سره ما لاسرسی نه درلوده. جنرال صاحب یو بله خبره چې دا هم واضح شي، فیض الله فیضان خو پیژنې، په همدې سپیسونو کې راځي، ټویټر کې راځي، تاسې ټول پیژنې. هغه او ځینې نورو چې دا خبرې ډنډوره کړي دي چې جنرال صاحب ته مشکلات ته او عبدالله جوړ کړي دي. آیا دا مشکلات ته ما جوړ کړي دي؟ تو خدای عبدالله وروره رسنیو کې ګوره کمنټونو کې ما هم خلک امضا کوي، تاسې هم کې بل ځای چا خولو ته به نه ګورو. فیض الله فیضان زما دوست ده، لیدلی مې نه ده، په ټویټر کې مې دوست شوی ده او دې خبرې نه زه خبر هم نه یم. ما ته عبدالله څه مشکل جوړ کړی ده؟ خیر د تاسو وایي څه مشکل ما ته جوړ کړی ده؟ اولینی کس عبدالله و چې ما ته یو ټویټ د یو چا راولېږه چې جنرال صاحب دغسې ټویټ د تاسو خبرې نشر شوي، دا دې څه وخت کړي دي؟ ما چې خبرې واورېدې خدای سته ډېر مې زړه ودردېده. هغه خبرې چې چا نشر کړی وی دغه عبدالله ما دواړو ورته ویلې چې دا ډیلیټ کړه، دا ډېرې پخوانۍ دي، ما ته مشکل جوړېږي، ستونزه راته جوړېږي، راسره ویې نه منه. خو زه د همغه کس میسجونه درته لیږم چې باور په خدای وکړه، ما ته ویلي چې جنرال صاحب ما وبخښه، د تا په حق کې ما ظلم وکړه، ما د 4-5 لایکو دپاره دا ویډیو نشر کړه او تا ته مې مشکل جوړ کړه، ما سړی وبخښه. دا میسجونه یې راسره دي. څه نوم یې د هغه؟ میاخیل عبدالله میاخیل میسجونه یې راسره. وایي ما وبخښه، ما بخښلی جنرال صاحب، زه چې څنګه په سهار راپاڅېدم، وایي ما په دې نیت نه و نشر کړي چې زه تاسو سپک کم. ما زه خود سختو کړېدلم، هسې راغلم ورته ومېلې وځورېدلم، مورکۍ مې وځورېده، بچیان مې وځورېده، مور مې وځورېده، دوستان مې وځورېدل. په موبایل کې داسې 500 میسجونه دي زړه دي. خویندو ورونو ټولو راته میسجونه کړي، موبایل سره ما لاسرسی نه درلوده. خو هغه د میاخیل خپل پښیماني وښودله، ندامت یې وښود، ما بښلی ده. زه هېڅ ستونزه هېڅ چا سره، هېڅ افغان سره نه لرم. ما په هماغه سهار باندې زه راپاڅېدم، د هغې په صفحه مې چې دا شی ولید 15 ساعتې تېر شوي، 4 ساعته چې هغې نشر کړی، اول زنګ مې هماغې ته ووهلو، ته خبر هم نه وي چې ورته مې زنګ ووهلو، میاخیل صاحب هغې سره سلام علیک زه لرم، ته همدې ټویټر لارې بلد شوي لکه نور افغانان سره. ورته مې میاخیل صاحب یو کار وکړه، دغه شی ډیلیټ کړه، هسې لانجې مه جوړوه، هسې دغه مه جوړوه جنرال صاحب ته د دې خبرو نه، او دا سم کار نه دی. هغه د سپیس کې خبرې شوي دي، خو چې دغه شي ویل زه ګورم، خو هغې به خپل ټیم سره هغه چې څوک ورسره همکاران دي دغه په حماسه میډیا کې خبرې کړي، هغې ویل اوس خو چې دی هغه ډېرو خلکو چې دی شریکه کړې ده، که اوس یې موږ لرې کړو خلک به وایي چې دا د امارت د فشار لاندې راغی، فلانکې دی بسانکې دی. زه عبدالله وروره بښنه غواړم، زه له عمر خطاب سره 10:10 دقیقې ما پاتې دي، هغه سره تلویزیون کې مرکه لرم، په شخصي ژوند باندې مې ده، په سیاست باندې نه ده. زه یوه خبره تاسو ته واضح کوم چې په والله که غدار یم، والله که په پیسو خرڅ سم، والله که مخ واړوم، افغانستان مې د کور ده، دا نظام ماته د پلار حیثیت لري، خو لږ باید سړی فکر وکړي، د یو چا په هکله باندې لږ قضاوت وکړي. نه مې د پیسو دپاره جهاد کړی، نه مې مبارزه کړې ده، نه مې د قدرت دپاره کړی، نه یې کوم، نه مې چا نه تر اوسه پیسې اخیستې، نه یې اخلم، نه به خرڅ سم. خو والله چې د ټویټر د کمپنۍ ټوله سرمایه ما ته راکړي او ما ته وایي د امارت په خلاف یوه خبره وکړه، والله که یې وکړم. ځکه زه خپل ضمیر پیژنم، خپل وجدان پیژنم. زه خپل ضمیر سره د هر وخت زه په جنګ یم، زه چې یو ناروا ووینم، زه ضمیر مې ما نه پرېږدي، دا ژبه زما په کنټرول نه بیا وځي. خو اوس ضمیر ما ته ملامته ده، ځکه ما د ضمیر په سر ډېر وهلو خوړل، ډېر کش سولم. اوس ضمیر ما ته ملامته ده، انشاءالله ضمیر اوس د ما له خولې نه خبره نشي ویستلی. هر درد چې وي هغه به زه په زړه کې تېروم، همدغه د زړه دردونه مې صحیح دي. والله بالله عبدالله وروره چې سهار مازدیګر 4 بجې باندې د ما د زړه ټکان دومره زیات و چې حتی ما خپلو ملګرو ته ولاکه ویلي چې رنګ کې مې لا فرق راغلی. دا اوس لږ زره ترویې او بعضې مشروبات، زه د زړه تکلیف لرم، زه شکر لرم، دغه دواړه مترادف مرضونه دي چې
د مرګ او د ژوند ترمنځ په کشمکش کې یم. خو په دغه حالت کې هم زه معاف سوی نه یم او خپل رب ته مې ځان سپارلی ده. دا مې هېواد ده، دا مې ملک ده، دغه مې نظام ده. د افغانستان خلک دي، بدلولی نه شو، خرڅولی نه شو. که بدلولی باندې دې سره به هم ټول بند کړي. بدنیتي شته، عناد شته، کینه شته، هر څه په دې هېواد کې ښه پرېمانه دي. راځئ موږ سهار په ګریوان کې کاته کړو. که یو څوک اوچتېده نو له پښو یې مه نیسئ. که یو چا ته الله عزت ورکړی د هغه عزت مه اخلئ. که یو چا ته الله پاک پیسې او دنیا ورکړې او تاسو بدنیتي مه پرې کوئ. خدای یې ورکړې ده، الله ته رجوع وکړه، الله یې تا ته هم درکوي. د هغه ډېرې غټې خزانې دي. ایلن ماسک ته ورکوي، ټرمپ ته ورکوي، چینیانو ته ورکوي، پوتین ته ورکوي. موږ ته یې نشي راکولی. موږ باید خپل نیتونه صفا کړو. له ځان نه اوچتو خلکو ته ونه ګورو، ځان نه ټیټو ته وګورو. که زه بایسکل لرم، پیاده سړی باید ووینم، پیاده سړی په ما نیت بد نه کړي. که زه بایسکل لرم، زه په موټر والا نیت بد نه کړم. موټر والا دې په تیارو والا، خیمې والا دې په بلډینګ والا او خام کور والا دې دا د میاخیل صاحب رامغی بدنیتي چې تر څو موږ له خپل ځان نه ونه باسو. متاسفانه چې دا د دې هېواد په هره قشله کې دا بدنیتي شته. له مزدور نه نیولې تر ډېر اوچت اوچته پورې چې لاړ شي دغه بدنیتان شته. نو راځئ د دې په ځای باندې چې ظاهري اسلام راولو، باطن کې ځان مسلمانان کو، قلبا ځانونه مسلمانان کو. د موږ د زړونو مالک الله ده. د موږ ظاهره ته به یو انسان ګوري، د موږ ظاهره اسلام ته به خلک ګوري، اما د موږ د باطن نه خپل پروردګار خبر ده. که زه په باطنه کې پاسې شه، په کور کې مونځ نه کوم او یو څوک وینم زه تي له هغه سره جومات ته م روانېږم، 14 وارې اودسونه م کوم، تیممونه م وهم، نو زه ځان ته دوکه ورکوم، خپل رب ته نسم ورکولی. راځئ چې واقعا خپل حقیقي خالق ته ځانونه تسلیم کو او د هغه دپاره خپل هېواد ته خدمت وکړو، د نظام ته یې وکړو، صادقانه یې وکړو. دا ونه ګورو چې دا د ما د رسمیاتو وخت ده. د خلکو مشکلات، د خلکو ستونزې حل کړو. 40 کاله 50 کاله دا خلک کړېدلي دي، دوی زړونو ته رانږدې کړو. دردونه واقعا هم شته، دغه دردونه کم کړو، دا زخمونه ملهم کړو، زیات یې نه کړو. په دغه زخمونو پټۍ کېږدو. موږ څه پوهېږو د چا په تندي خو نه ده لیکلی چې یو بوډا پلار د 5 شهیدانو پلار ده که نه، دا د یوې ډمې پلار ده، دا د یو لوچک او د یو یهودي پلار ده. خو یو سپین ږیری سړی ده، باید احترام یې وکړو. یو ځوان ده، زړه یې خفه ده، موږ پې باندې ملنډې ونه وهلو. د ده د زړه مالک خدای ده، نه پوهېږو چې دا په څه شي باندې خفه یي، ولې به مایوسۍ، درد به ورسېدلی. یو چا مو ټلیفون جګ نه کړ، ډایرکټ هغه پسې پوسټ نه کړو چې پلانکی قبرجان ده. کېدای شي هغه ته درد رسېدلی دی، هغه زوی مړي دی، هغه مېرمنه مړی، پلار یې مړي، مور یې مړي، هغه ډېر د درد په حالت کې ته ځان ورته ووایې جګې نه کړي. نو دغه شیونه ټول په نظر کې ونیسئ. هېڅوک د چا له درده نه دي خبر چې زه څومره درد لرم، میاخیل صاحب څومره لري، عبدالله څومره لري، څومره موږ خوشحاله یو، څومره مو ژوند ښه ده، څومره مو ژوند خرابه ده. او یو په بل باندې ترحم وکړو، یو په بل باندې یو د بل مرسته وکړو، یو بل له لاسه ونیسو. که چېرته موږ زغم ونه لرو او مدیر په رئیس بدنیاته ده او رئیس په بل بدنیاته ده، یو د بل پښې وهو تر څو یې د جای ونیسم، یا یو ښه کادر، یو ښه انسان هغه نشو زغملی ودرېږي دا د ما جای ونیسي. نه، رزق د الله له طرفه ده. راځئ چې له الله سره معامله وکړو، راځئ چې الله سره تجارت وکړو، راځئ چې په الله باندې هغسې یقین وکړو لکه څنګه چې په خولې باندې وایو. موږ کلمه وایو خو عقیده مو خرابه ده، په دې باور نه لرو زه بېګا د ډوډۍ پیدا کړم که نه. موږ حقیقي رب ته ځان تسلیم کړو، والله په کار کې به من برکات وي، والله په تجارت کې به من برکات وي، قسم خدای په همسایه‌توب کې به من برکات وي، والله په هر شي کې م الله برکات اچوي. الله به بارانونه مو کړي. په اروپا کې باران کېږي، په افغانستان کې نه کېږي. اورې خو سار ګریوان کې کاته کوي که نه. نیتونو کې مو فرق ده وروره. راځئ نیتونه سم کړو، عقدې ختمې کړو، کینې ختمې کړو، تیر ته لاړ نه شو، مخکې لاړ شو. ما د دې شیانو دپاره نه دي کړي. والله که مې یا تنخوا د مبارزې په نوم باندې ما روپۍ اخیستې، زه به مسلمان نه یم. والله که مې له هېچا اخیستې. د ما نږدې دوست انجینر شاه محمد ده، اوس هم زه په یې باندې افتخار کوم. خدای پاک دې عقیده نه د ما خرابوي، نه د هغه، او نه مې د خدای د مادیاتو دپاره چا سره دوستي کوي. یعنې ډېرو خلکو سره یې کومکونه کړي دي، لسګونه پاسپورټونه یې جوړ کړي دي، جورنالیزم په نامه د کورسونو دپاره یې غوښتل. انجینر تر ما تر اوسه پورې د پیسو دپاره نه ورته ویلي دي، نه مې غوښتنه کړې، او 10 وارې ما ته بار بار ویلي چې ګوره مبینه مه کوه، زه پیسې ته درکوم د دې دپاره نه چې تا باندې احسان کوم، خپله مې طبیعت مال، زه چا نه پیسې نه غواړم. په خارج کې مې ډېر دوستان دي،
ډېر د مبارزې د لارې دوستان مې دي، یو د ما ته ووایي چې ما ته پیسې رالېږلي زه لاس ورته پرې کوم، یا د یو څوک راوښیي چې هغه د پیسو دپاره زه قسم په خدای سه په جومات کې جنرال مبین ته چې دی آیفون موبایل ورلېږلی دی، تو خدای په رب د کعبې باندې قسم وکړه چې ما تا ته یو غیران درلېږلی دی یا مې تا ته یو موبایل درلېږلی دی. ما څه درته لکه موبایل مادیات، په مادیاتو کې هر شی راځي، پیسه، موبایل، کمپیوټر، که بل واسطه د بل چا په لاس هم لېږلي په ما د حرامې قطعي د ما د خوږ غوښه سي او د ما د بچی کپان سي، تر دې غټه خبر ولا کوي. زه ولا که خپل بچی په ټولې امریکا هغه کسان چې دلته ناست دي او د هماغه خلکو سره چې دی سر اړوي راړوي او چې هغې د څه وایي دوی د باور کوي. اوس که تاسې وجدان لرئ، پښتانه هستئ، مسلمانان هستئ، اوس ورشئ ورته ووایئ که نه، هغې ته ووایئ ورته چې جک دې وهلي دي، بد دې کړي دي او د مسلمانانو تر منځ نفاق ته لمن وهئ. په والله بالله چې دغه جنرال صاحب چې دی ما ته مخامخ ویلي دي چې شرعي کار مې درکې ولیدې چې د شریعت خلاف روانې، چې هر څومره نږدې دوست مې په هماغه ورځ به مې درته ویلي چې توابه په مخه دې ښه شه، لاره دې خپله ده، لاره مې خپله ده. او که ستاسو په کار وړي، که سخته در باندې راغله غږ وکړه، که مې په وس کې هر څومره هر څه درسره کوم د ورورۍ په خاطر، د دوستۍ په خاطر، خو چې په وس کې مې نه درته مخامخ وایم چې جنرال صاحب په عذابول به نه کې، حالات خراب دي. زمونږ دوستي دغسې ده، لله فی الله دوستي ده، د مادیاتو په خاطر نه ده. او نه زه چېرته کوم بینک یم ورلډ بینک یم چې د امارت پلویان ما سره کیني، سلام علیک را سره کوي او زه هر یو ته پیسې ورکوم، په پیسو باندې راخپلومه. که داسې په پیسو باندې خلک خپلېدلی، امریکا به ټوله دنیا خپله کړې وه. ډالر چاپوي، څوک پوښتنه هم نشته چې ورنه پوښتنه وکړي چې تا خپلېږي. زما د جنرال صاحب بل عبدالله وروره ما او تا خپل وخت سره خپلو کې سخترین اختلاف کړی ده، د تنظیم په امارات باندې هم کړی ده. اوس د ما دوستي په تا سره په دې نه ده چې ته د امارات یې که ته د حزب یې، ما درته د ما او د تا وروري ده، دا د سره پالم، طبیعت مې د خوښ سوی ده، په دې نه د سره پالم. اوس پوتین په باور خدای که د ما ډېر خوښېږي، یو رایو که ټوله اروپا کې غوړي و تیل ورک سول، یو رایو که مایي په 1 روپۍ کیلو په 15 اوس په 40 روپۍ ده. دغسې د ورا سړی د خوښېږي مې افغانستان سره کار نه لري، که کله کار درلوده بیا به ورسره ګورو. د ما کیم جن اون دی، هغه شمالي کوریا رئیس جمهور مې خوښېږي، هغه خو د ما طبیعت ته وروره. د ما نریندر مودي خوښېږي مې، هندوستان ته یې کار وکړه، خپلو خلکو ته یې کار وکړه، لګیا به وي. نو زه خو هغه په دې د عقیدې هغه خو مې نه ده ورسره. عبدالله ورور زما افغان ده، مسلمان ده، سني ده، پښتون ده، په هر نگاه ما سره هېڅ کوم هغه نه لري. نو ولې یو سړی راجګ سي زما په شخصي حریم باندې تجاوز کوي؟ زما شخصي حریم ما ته خپل دوست او دښمن نه کوي. زه دا د ما انتخاب ده، ملګری باید زه انتخاب کړم، دوست باید زه انتخاب کې لاړ شو. ذاتمان شي نو دا خبرې د جنرال صاحب مخکې دې نه چې لاړ شي یو نظم دی تا ته به یې ډالۍ کړمه. لرې که مړه، لرې که ملنګ ته به مې څه ویلي، وړانګه بانګ ته به مې څه ویلي، لرې که دا بیا الله ته مونږ ته ډالۍ کړه. نو په الله مو سپارم، زه کېدای شي اوس ما ته ټلیفون وکړي، زه درته وایم خبرې اجازه ماته ورکړه. الله مو سلام. په اخر کې مې ټوکه وکړله چې خفه نه شي جنرال صاحب. ما نه خفه کېږي وروره، دغه حال دا نو څنګه ړانګه بانګه یاره. سلامت سي ژوندی سي، الله تعالی دې عزتمن لره، الله تعالی دې ستا غوندې اشخاص په دې وطن کې ډېر کړي. په والله چې ستا غوندې 10 کسان نور پیدا شول دې وطن ته چې دی ډېر زیات خدمت کولی شي. باور په خدای وکړه دا نه چې مخامخ ناست یې، د زړه نه یې درته وایم چې ته یو حقیقي افغان یې، یو رښتینی افغان یې، یو رښتینی مسلمان یې. الله تعالی دې ستا په شان اشخاص ډېر کړي په دې وطن کې. ورځو نوبت ورکوو د نورو دوستانو ته. ابو اسامه مولوي صاحب الله دې راوله، حقمل صاحب تاسې هم هسې د نورو دوستانو لاسونه پورته کړي دي، خو حق اولیت به چې دی مولوي صاحب محترم ته ورکړو ابو اسامه ته. ابو اسامه مولوي صاحب تاسو مهرباني وکړئ بیا نورو دوستانو ته هم در سره نوبت ورکړئ.